پاکستاني کرکټ بورډ بابر اعظم بیرته لوبډل مشرۍ ته راستنوي. د پاکستان ملي لوبډلې د 20 ورځو لوبو لوبډل مشر په توګه د شاهین شاه افریدي دوره پای ته رسېدلې او د سپین بال په فارمټ کې د یادې لوبډلې لپاره د بابر اعظم د لوبډل مشرۍ موده بیا غځول کیږي. د پاکستاني کرکټ بورډ مشر محسن نقوي د دې وړاندیز په اړه له بابر اعظم سره غونډه کړې، خو بابر تر اوسه مثبت یا رد ځواب نه دی ورکړی. بابر اعظم د تیر 2023 کال په نړیوال جام کې د پاکستاني لوبډلې له پاتې راتلو وروسته له لوبډل مشرۍ ګوښه شو او پر ځای د لوبډل مشرۍ لپاره شاهین شاه افریدي غوره شو. اوس شاهین شاه افریدي د نیوزیلند په وړاندې په لوبلړۍ او له هغې وروسته په پاکستاني سوپر لیګ کې د خپلې خرابې کارکردګۍ له امله له لوبډل مشرۍ لرې کیږي. پاکستاني کرکټ بورډ وایي دا پریکړه به د پاکستاني پوځي روزنیز کمپ له پای ته رسېدو وروسته عملي شي. په ورته مهال له افغانستان وروسته پاکستان غواړي له ایرلنډ سره 20 ورځې لوبلړۍ ولوبوي. پاکستاني بورډ اعلان کړی چې لوبډله به یې د مای په 10مه، 12مه او 14مه له ایرلنډۍ لوبډلې سره 20 ورځې لوبې وکړي. دا به له 6 کلونو او 2013 کال وروسته د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ لوبې وي. 6 کاله وړاندې د سرفراز خان په مشرۍ پاکستان په ملاحت کې ایرلنډ ته په 5 وکټو ماتې ورکړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ایرلنډ په دې وروستیو کې په متحده عربي اماراتو کې له افغانستان سره یوه ټیسټ لوبه او 2 لوبلړۍ ترسره کړي چې د ټیسټ لوبې له ګټلو پرته یې په دواړو یو ورځنیو او 20 ورځو لوبلړیو کې ماتې وخوړه.